د کهانۍ شروعات کې مونږ د هیلې نومې جینۍ وینو. دا یو لامبوزنه وي او د دې د لامبو سره ډیره مینه وي. نن د لامبو په ټیم کې دې ته خپله مور ډیره زیاته یادیږي، ولې چې د دې مور مړه شوې ده. د دې وجې نه دا د لامبو کمپیټیشن هم وبیلي. د دې مور ډیره مخکې مړه شوې ده، خو نن ورته د مور یادونه راځي. د دې نه پس چې کله خپل کیبین ته لاړه شي او کپړې بدلوي، نو د خپلې خور پون ورته راشي، ورته وایي چې مونږ په کوم ځای کې اوسیږو، هلته کې یو ډیر تیز توپان راغلی دی او زمونږ پلار په هغه توپان کې راګیر شوی دی. نو دا ډیره ګبراو شي او د خپل پلار د بچ کېدو دپاره خپل کور طرف ته روانه شي. په لاره کې پولیس والا څوک نه پرېږدي. نو دا ورته ټوله قصه وکړي چې زه د خپل پلار د بچاو دپاره ځمه، خو بیا هم پولیس والا دې ته اجازت نه ورکوي. نو دا ګاډي له سپیډ ورکړي او د دې پولیس والا نه وتښتي. هیلې چې کله د خپل کور طرف ته روانه وي، نو دلته کې مونږ وینو چې ډیر تیز باران او سیلی ده او د توپان سره سره یو تیز سیلاب راتلو والا دی. هیلې چې کله خپل کور ته راورسي او خپل پلار ته آوازونه کوي، نو پلار یې دې ته میلو نشي. دا ورته پون وکړي، خو د پلار پون یې دلته کې پروت وي. په دې وخت کې د دې سپی د تاخانې طرف ته غپا شروع کړي، نو دې ته پته ولګي چې زما پلار به ضرور په تاخانه کې وي. خو د دې سپي د بلې وجې نه غپل دا چې کله تاخانې ته په خپل پلار پسې ورشي، نو دلته کې دا وګوري چې په پیپونو باندې وینه لګېدلې ده. په دې باندې هیلې ډیره زیاته ویریږي او خپل پلار ته چیغې شروع کړي. دې ته پته ولګي چې زما پلار به دلته وي او په ډیر غټ مصیبت کې به وي. دی په دې تاخانه کې ګوري، نو دلته کې دې ته خپل پلار میلو شي، خو دا ډیر زیات زخمی شوی وي او بېهوشه هم وي. هیلې په هوش کې د راوستو ډیر کوشش کوي، خو د دې پلار په هوش کې نه راځي. نو هیلې د دې ځای نه په راښکله باندې وباسي، خو په دې وخت کې یو غټ مګرمچ په دیو باندې حمله وکړي. هیلې ډیره زیاته ویریږي او خپل پلار د خپو نه ونیسي او شاته یې راکاږي، خو مګرمچ په دیو پسې شاته ور روان شي. څنګه چې مګرمچ په دیو باندې حمله کوي، نو هیلې خپل پلار د پیپونو نه لاندې وباسي. دلته کې مګرمچ نشي تللی. مګرمچ ډیر غوسه وي، خو په دې پیپونو کې وتی نشي. هیلې ډیره زیاته ګبراو شوې وي. مګرمچ راتاو شي او د دې ځای نه لاړ شي. د دې نه پس هیلې د خپل پلار د بیدارولو کوشش کوي، نو دا خپل شرټ وباسي او د باران اوبه په دې کې جمع کړي. په دې باندې د دې پلار په هوش کې راشي. د هیلې د پلار خپې ډیرې زخمی وي، نو دا د دې ځای نه نشي تللی او هیلې په یوازې باندې خپل پلار اوچتولی نشي. د دې وجې نه دا خپل دوست ته پون کول غواړي، خو د مګرمچ نه د بچاو په ټیم کې د دې پون دلته غورځېدلی دی. نو دا په خپل پون پسې د دغه پیپونو نه ور واوړي او څنګه چې خپل دوست ته پون کوي، په دغه ټیم کې مګرمچ په دې باندې حمله وکړي او د دې یوه خپه ونیسي. نو د دې نه پون وغورځېږي او د ځان د بچ کولو کوشش کوي. هیلې ډیر په مشکله باندې د مګرمچ نه ځان خلاص کړي، خو د دې خپه ډیره زیاته زخمی شوې وي. څنګه چې دا د دې پیپ نه لاندې کېږي، نو بل یو مګرمچ په دې باندې حمله وکړي. په دغه وخت کې دا یو تیره سیز راواخلي او د دې مګرمچ سترګه پې ووهي او په منډه باندې د خپل پلار خواله راشي. د ټولو نه مخکې دا خپله خپه وتړي، ولې چې د دې نه ډیره زیاته وینه روانه وي. بیا د دې ځای نه د وتلې بله لار ګوري. دا چې بهر وګوري، نو دلته کې 3 کسان موجود وي، کوم چې څه سامان د دې ځای نه وړي. نو دا ورته د مدد دپاره چغې شروع کړي. په دې کې د یو کس نظر په دې باندې ولګي. څنګه چې د دې طرف ته د مدد دپاره راشي، نو مګرمچ په دې جینۍ باندې حمله وکړي او دا ترې وخوري. هیلې چې دا وګوري، نو ډیره زیاته ګبراو شي. هیلې دا 2 کسان خبر کړي چې دلته کې ډیرې سیوا مګرمچې دي او تاسو د دې ځای نه وځئ، خو اوس په دیو باندې ډیره ناوخته شوې ده. مګرمچ راشي او په دیو باندې هم حمله وکړي او دیو هم وخوري. هیلې په دې باندې ډیره زیاته ویریږي او کله چې د خپل پلار خواله راشي، نو د دې پلار ورته وایي چې د دې ځای نه د وتلې یوه بله لار موجود ده. نو هیلې د دې لارې د کولاولو کوشش کوي، خو دې باندې بره نه ډیر وزن پروت وي، نو دا نه کولاویږي. نو هیلې خپل پلار ته وایي چې دا لار بنده ده، مونږ په دې ځای باندې نشو تللی، مونږ له د دې پیپونو په لاره باندې تګ پکار دی. خو د هیلې پلار ورته وایي چې دا مګرمچې خو د دغه پیپونو په لار باندې راغلي دي. خو په دې وخت کې د ریسکیو ټیم دلته کې راشي. دوی ګوري چې چېرته سیلاب کې خو څوک پاتې نه دي. نو هیلې ورته چغې شروع کړي او د دې پلار هم چغې وایي. نو ریسکیو والا ته پته ولګي چې اوازونه د تاخانې نه راځي، دا چې د مدد دپاره څنګه تاخانې ته کوزیږي. نو د هیلې پلار ورته اوازونه کوي چې تاخانې ته په دغه لار باندې مه راځه، ولې چې په دغه لار کې خو مګرمچ موجود دي. خو دا ریسکیو والا د هیلې د پلار په خبره باندې پوه نشي او چې څنګه تاخانې ته کوزیږي. نو یو مګرمچ په دې باندې حمله وکړي او دا ژوندی د ځان سره ویسي. هیلې د دې کس د بچ کېدو ډیر کوشش کوي، خو چې څنګه مخکې ورشي، نو ټولې اوبه سرې شي. دې ته پته ولګي چې دا کس مړ
مړ شوی دی. بهر چې د دې کم ملګری موجود وو په دې باندې هم ډیر سیوا مگرمچ راټول شي او دا پوټي پوټي کې هیلي ډیره زیاته ویریږي او د خپل پلار خواله لاړه شي او په جړا شي. خو د دې پلار ورله حوصله ورکوي چې ته خو د بچپن نه یو لامبوزه وي او هر ځل د لامبو کمپټیشن ګټلی دی. د هیلي پلار ورته وایي چې زه به دا مگرمچ دلته کې مصروف کما او ته په دې بله لار باندې د پیپونو په ذریعه باندې د دې ځینه ووځه. څنګه چې بره ورسېدې نو ماته به د تاخانې دا بله لار کولاو کې. خو د اوسه پورې په دې تاخانه کې اوبه ډېرې سیوا شوي وي. په لږ ساعت به دا سره پورې ډکه شي او په دې کې به ساه اخیستل مشکله شي. نو هیلي هم دغسې وکړي. څنګه چې هیلي د دې ځینه روانه شي نو د دې پلار مگرمچ خپل طرف ته ټریک کړي. دغه مگرمچ چې څنګه د دې په پلار باندې حمله کوي نو دا تې په یوه خښته باندې سر ووهي. هیلي دغه سورنګ طرف ته روانه شي. دلته کې دا نورې هم مگرمچې وویلي او ډېر لاشونه پراته وي. په دې لاشونو کې یو لاش د پولیس والا وي. نو دا تې تماچه راواخلي. خو په دې وخت کې یو مگرمچ په دې باندې حمله وکړي او د دې پوره لاس په خوله کې. خو د هیلي قسمت ښه وي. په دې وخت کې د دې په لاس کې تماچه وي او چې څنګه په دې باندې ډز وکړي او د مگرمچ دماغ ولي نو مگرمچ مړ شي او د دې لاس پرېږدي. خو د دې لاس ډېر زخمي شوی وي. دا چې څنګه د پیپ لارې ته ورسي نو دلته کې بهر ډېرې مگرمچې موجود وي. خو هیلي په څه ناسه طریقه باندې بهر وځي او ځان بچ کړي. هیلي چې څنګه کور ته دننه کېږي نو د دې دروازه بنده وي. د یوه کرسۍ راواخلي نو په دې باندې دا شیشه ماته کړي او کور ته دننه شي. دا د تاخانې د لارې نه هغه سامان لرې کړي او بیا د دې د دروازې د کولاوولو کوشش کوي. تاخانه مکمل د اوبو نه ډکه شوې ده او د دې پلار په دې اوبو کې بېهوشه شوی دی. ډېر په مشکله باندې چې څنګه دا لار کولاو کړي او خپل پلار ترې راوباسي. چونکې د دې پلار حرکت نه کوي نو د هیلي دا خیال وي چې دا مړ شوی دی. هیلي ډېره زیاته خفه وي او بار بار د دې سینه دباوي او دې له CPR ورکوي. اخر کار چې څنګه د دې پلار بیدار شي نو هیلي ډیره زیاته خوشاله شي. د دې نه پس دیو د دې ځینه وتل غواړي. خو چې دیو بهر وګوري نو اوبه ډېرې سیوا شوي وي. نو دیو چې وګوري د دیو نظر په یوه کښتۍ باندې ولګي. دا د هغه ریسکیو ټیم والا کښتۍ ده. نو دیو د دغه کښتۍ طرف ته ور روان شي. په دې کې یو مگرمچ د دیو په خوا باندې راشي نو هیلي بالکل غلی شي او څه حرکت نه کوي. په دې وجه مگرمچ د دې په خوا تیر شي خو هیلي ویني. خو د اوبو کې ډېرې سیوا مگرمچې دي. بیا هم د هیلي پلار هیلي له حوصله ورکوي او ورته وایي چې ته یو لامبوزن یې. د مگرمچو نه ته تیزه په دې اوبو کې تلی شي. د دې نه پس هیلي په دې اوبو کې ډوبه شي او خپله لامبو شروع کړي. په دې پسې ډېرې مگرمچې ولګي. خو د هیلي د پلار خبره ټیک وي. دا د دې ټولو نه تیزه روانه وي او ډېر په تیزۍ کې دغه کښتۍ ته وخیږي. دا چې څنګه کښتۍ د خپل پلار طرف ته را روانه کړي او د دې پلار چې څنګه کښتۍ ته راوخیږي د دې نه مخکې چې دیو د دې اوبو نه وځي. خو دلته کې د سیلاب یو غټه چپه راشي او د دیو کښتۍ روانه کړي او واپس یې د دیو کور ته دننه کړي. د هیلي پلار د دې کښتۍ نه کوز شي او دلته کې یو څو پټاقې راواخلي. دې خوا هیلي ته په اوبو کې د پولیس والا ریډیو میلاو شي. دا په دې باندې د مدد دپاره ووایي. خو په دې وخت کې د دې په پلار باندې یو مگرمچ حمله وکړي او د دې پوره لاس وخوري. نو هیلي دا مگرمچ په څه ناسه طریقه باندې د خپل ځان طرف ته ټریک کړي. بیا یې د باتروم طرف ته تاو کړي او دلته کې پساو کړي. خو په دې وخت کې دیو د هلیکاپټر اواز واوري. د ریسکیو ټیم د دیو د ریسکیو کېدو دپاره راغلي وي. نو هیلي د سیګنل دپاره یو پټاقه ولګوي او د هلیکاپټر طرف ته اشاره کوي. خو په دغه وخت کې د مگرمچ نظر په دې باندې ولګي او مگرمچ په دې باندې حمله وکړي. ډېر په مشکله باندې چې هیلي د مگرمچ نه خلاصه شي او د کور نه بهر راوځي. دلته کې اوبه دومره سیوا شوي وي چې تقریبا د کورونو چتونو ته رسیدلي دي. د هیلي پلار چت ته په ختو کې د هیلي مدد وکړي او په څه ناسه طریقه باندې هیلي چت ته وخیږي. د دې نه پس هغه فایر کریکر ولګوي. نو په دې وجه باندې د ریسکیو ټیم نظر په دیو باندې ولګي. نو د هلیکاپټر راشي او دیو دلته نه ریسکیو کی. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.